بعضی زنانه د سوال کوي چې زه د خاوند هر قسم حاجت پوره کوم، د هغه هر قسم خدمت کوم او هغه چې کله کور ته راځي نو زه استقبال کوم، لیکن هغه ماله هیڅ توجه نه راکوي. نو آیا ماله څه کول پکار دي چې زه د خاوند په نظر کې هغه اوچت شم او زما سره محبت پیدا شي؟ نو د دې لپاره خو بهترینه طریقه ده هغه دا چې ته چېرته هم دا سوچ او فکر مه کوه چې زه د خپل خاوند هر قسم خدمت کوم، چې هغه راځي نو زه استقبال کوم، لیکن هغه ماله هیڅ توجه نه راکوي. ته دا خبره پرېږده، خاوند په سر باندې خو شل غمونه وي او سل کارونه یې وي، هغه ته به وخت نه میلاویږي، خو ته ورته اظهار کوه، ستا اظهار حق دی. ګوره چې کله ستا خاوند په سوچ کې وي یا خفه وي نو ته هم خپل ظاهري شکل داسې جوړ کا چې خاوند دا خیال راشي دا خو زما په وجه زما په باره کې زما نه زیاته فکرمنده ده. اگر که ته په هغه وخت کې ډېره هم خوشحاله یې خو د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوه. یا چې په خاوند څه غم راشي او هغه جاړي نو ته ورسه هم جاړه. که جړا نه درځي نو خپل څوک رشتهدار چې وفات شوي وي هغه په زړه کې رایاد کا او جاړه. او که زړه دې ډېر سخت وي او جړا هم نه درځي نو کم از کم د جړا شکل خو جوړ کا، خو داسې نه چې ستا خاوند خفه وي هغه په مشکلاتو کې وي او ته ورته خوله چینګه چینګه کې. په دغه وخت کې بیا خاوند نه تسلي ورکوه، د هغه سره پریشانه کېږه، غمجن کېږه ورسره او همیشه د هغه سره په مسکراهټ باندې ملاویږه. یو خبره بله واوره، هغه دا چې د خپل ژبې او د خپل انداز په ژبه باندې خپل خاوند له تسلي ورکه او هغه ته وایه چې ستا نه بغیر زما زندګي ناممکنه ده. او که هغه تاله لفت نه درکوي نو داسې انداز خپل کا چې هغه ستا سره مینه شروع کړي. نو یقینا که چېرته په دې خبرو د عمل وکړو نو زندګي به ډېره بهتره شي او د خاوند به ډېره مینه محبت بیا پیدا شي.